عمران خان په یو بل کیس کې ضمانت منظور شو. د هغه نه پس چې دی نو پرویز الهي هم هغه رها شو، او هغه چې و نو په 23 اکتوبر 2023 کې جیل ته وړی و، او د هغه چې و نو په اوس په 22 مئی 2024 کې څه شو، راآزاد شو. ملګرو نو د هغه نه پس هم د سایپر کیس قصه هم ختمه شوله. په سایپر کم کیس چې و عمران خان چې په ډي چوک کې کومه خبره کړې وه تاسو ته پته ده، په وزیر اعظمۍ کې و، په هغه وخت کې وزیر اعظم هغه یوه خبره کړې وه چې په ما دمکي راغلې ده د امریکې نه، نو هغه هم سچ ثابت شو. عمران خان یو ځلې بیا امین او صادق ثابت شو. د هغه نه پس چې دی نو علي امین ګنډاپور او د خیبر پښتونخوا د عوام دپاره یوه خوشخبري هم ده. ملګرو تاسو ته پته ده چې مخکې به صحت کارت چې و نو چا څوک به بیمار شو نو 10 لک روپو پورې به یې لګولی شوي، د 10 لک روپو پورې به هغه علاج کولی شو. خو علي امین ګنډاپور یو نن حد کړی دی، د خیبر پښتونخوا د عوام دپاره یوه بله خوشخبري کړې ده. ملګرو کومه چې 10 لک روپۍ وي نو هغه 20 لک روپۍ کړی، کومه صحت کارت چې وي نو هغه به اوس 20 لک روپۍ که تاسو د 20 لک روپو پورې علاج کولی شئ. او د عمران خان چې په کومه کیس کې ضمانت شوی دی ملګرو، نو هغه کیس دی ملګرو چې دغه کومه کاغذونه وو په هغه کې کاغذونو کې نشته چې د دې یوه لوره هم ده، د هغه د وجې نه په عمران خان باندې دا کیس راغلی و. د دې نور نومونه پکې وو خو د دې د لور نوم پکې نه و، نو د هغه د وجې نه دا کیس چې دی نو مخکې و، بیا چې وزیر اعظم شو نو دا بیا څه شو، دا اوپن شو دا کیس، او اوس بیا څه شو په هغه کې ورته ضمانت منظور کړو. ملګرو تاسو ته پته ده د عمران خان سره ډېر ظلم وشو، د عمران خان ډېر ورځې که 209 ورځې څه شوې په جیل کې وشوې، تقریبا یو کال یې په جیل کې کېدو والا دی، او انشاءالله ډېر ژر به رها شي. د عمران خان دپاره خوشخبرۍ دي، پرویز الهي هم راآزاد شوی دی، هم کور ته رسېدلی دی. ملګرو انشاءالله ډېر ژر به د عمران خان نور کسان هم راآزاد شي، او ډېر ژر به عمران خان ته رهایي هم میلاو شي. ډېرې زیاتې خوشخبرۍ روان دي، د نورو خوشخبرو دپاره ویډیو فالو کړئ، زموږ دا پیج فالو کړئ چې موږ ویډیو کجو تاسو ته به ضرور در رسي نوي اپډیټ.